د یو انځور می واخله امانت در سره جانانه زما د ځان سره یې وساته هر وخت در سره جانانه زما نن یم سبا به نه یم تصویر می ساته راته در سره یو ورځ بیا به ته کړي ندامت در سره شکستم زغم نشستم رنجیده هستم شغل شنده میخندانه لرم لکه جسد بدن که سانه لرم رجل درد هیچ دوانه لرم شغل شنده میخندانه لرم لکه جسد بدن که سانه لرم رجل درد هیچ دوانه لرم کشته شده بیتم غم سر زده در جدای تو زی وجود من روح رفته پر زده در جدای تو آتش جدای مثل نمی باران توی خیابان دلی ازردم کتر بچکان توی خیابان د یو انځور می واخله امانت در سره جانانه زما د ځان سره یې وساته هر وخت در سره جانانه زما نن یم سبا به نه یم تصویر می ساته راته در سره یو ورځ بیا به ته کړي ندامت در سره جانانه زما شکستم زغم نشستم رنجیده هستم شغل شنده میخندانه لرم لکه جسد بدن که سانه لرم رجل درد هیچ دوانه لرم شغل شنده میخندانه لرم لکه جسد بدن که سانه لرم رجل درد هیچ دوانه لرم هیڅ نکیږي پر زوکار منتا می خیری وکړي دومره شوم بې وسه چې خپل ځان ته می خیری وکړي بې رحمه ولا درد او هجران ته می خیری وکړي زما زړه ته یې پام نه و جانان ته می د یو انځور می واخله امانت در سره جانانه زما د ځان سره یې وساته هر وخت در سره جانانه زما نن یم سبا به نه یم تصویر می ساته راته در سره یو ورځ بیا به ته کړي ندامت در سره جانانه زما شکستم زغم نشستم رنجیده هستم شغل شنده میخندانه لرم لکه جسد بدن که سانه لرم رجل درد هیچ دوانه لرم شغل شنده میخندانه لرم لکه جسد بدن که سانه لرم رجل درد هیچ دوانه لرم مستور پروت دی انځور پروت دی ساتمه یې د مینې په دستور پروت دی انځور پروت دی امیر خانکاري مې د ایمان نور پروت دی انځور پروت دی ځکه جاري په ژبه مې مشکور پروت دی انځور پروت دی د یو انځور می واخله امانت در سره جانانه زما د ځان سره یې وساته هر وخت در سره جانانه زما نن
تصویر می ساته یاد در سرا ورځ بیا به تکړی ندامت در سرا جانانه زما دل به تو بستم به دل شکستم زغم نشستم رنجیده هستم شغلی شنده مهربانه لرم لکه جسد بدن که سانه لرم و جمله درد هیچ دوانه لرم شغلی شنده مهربانه لرم لکه جسد بدن که سانه لرم و جمله درد هیچ دوانه لرم. دا نظم په پرمشتګرانو ورونو لکه هر یو عاشق احمد منصور تیموري رفیق جان فیضي اواز د ماستر خوش نصیب جانان شاعر محترم امیر خان کریمی ترتیب کړی شاعر امیر خان کریمی د اړیکو شماره 083 د داسې ښکلو په زړه پورې نویو او جدیدو نعتونو د اورېدلو لپاره د خوش نصیب افیشل چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ.